السلام علیکم. یو ملګری راته وویل نصیحت راته وکړه وایي چې ما له ډېره زیاته غوسه راځي خاص کر کله چې په فیسبوک باندې خلکو سره ډسکشن کومه نو په کمنټس کې دومره هایپر شم چې زما موډ خراب شي او زما ټوله ورځ خرابه شي. نو ماته د ممتاز مفتي صاحب یو قول رایاد شو. ممتاز مفتي صاحب وایي چې ماته استاد یو نصیحت کړی. نصیحت دا وی ماته وی چې چېرته چاته نصیحت ونه کړې ځکه چې نصیحت چې دا د خولې د وینا شیز نه دی خو د عمل نوم دی. که چېرته زموږ په عمل کې یو داسې ښه عمل پروت وي نو بل به ترې متاثره شي هغه به په خپل هغه کار کوي هغه شانتې عمل به کوي. خو که چېرته زموږ په عمل کې هغه شیز نه وي او موږ په خوله باندې ډېر بل ته ووایو چې داسې کوه داسې مه کوه خو هغه په هغه باندې اثر نه کوي. نو که زما په عمل کې دا شیزونه نه وي زه تاسو ته ډېر ووایم نو هغه به تاسو باندې چېرته هم اثر ونه کړي. د داسې قسم جګړو او داسې قسم غوسې د مخکې د ټول نه مخکې موږ دا هغه یو دوه خبرې په ذهن کې ساتل پکار دي. یو دا چې کله هم موږ په چا باندې تنقید کوو چې په چا په سیاست باندې تنقید کوو یا په څه پالیسي باندې تنقید کوو یا د مسلکي څه خبره شي مذهبي څه خبره شي نو زموږ په ذهن کې د ټول نه اول دا مقصد پکار دی چې موږ خپل نیت ټیک کړو. چې موږ نیت ټیک کړو او زموږ نیت دا وي چې موږ دا ډسکشن کوو دا خبرې کوو د دې مقصد دا شي چې دا شی ټیک شي او د دې مقصد چېرته هم دا نه چې زه په بل باندې ځان برتر ثابت کړم او بل ته زه دا ثابت کړم چې زما سره علم ډېر دی نالج ډېر دی پوهه ډېره ده. که چېرته زموږ دا مقصد دی چې زه په بل باندې دا خبره ثابته کړم چې ته غلط یې او زه ټیک یم نو دا اصل کې موږ په خپله نه یو لګیا خو دلته زموږ انا چې کوم ده نو هغه لګیا او هغه خبرې کوي. نو چې کله هم انا خبرې کول شروع کړي نو دا به تاسو غوسې طرف ته بوځي او هغه کم ډسکشن چې روان وي که په مذهب باندې که مسلک باندې که په سیاست باندې که پارټۍ باندې که یا په بل څه باندې نو هغه به د پروډکټیو ډسکشن په ځای باندې یو جګړې ته او یو شر ته ځي ځکه چې انا چېرته هم خپل ځان لاندې نشي برداشت کولی. او دویمه خبره دا چې کله هم موږ یو خبره باندې ډسکشن کول غواړو نو موږ له دا خبره انډرسټینډ کول پکار دي چې دا بل انسان چې کوم خبره کوي دا په کم پرسپیکټیو سره کوي د خپل کم نظر دی. د دې لپاره دغه زوړ کتاب د ممتاز مفتي صاحب یو کتاب دی تلاش د هغې نه یو واقعه ده وایي چې پخوا په زمانه کې داسې چلو چې یو ټایم په هغې کې دا خلک ډېر زیات اناپرست او ایګویسټیک وو. نو یو دوه کسان روان وو په آس باندې مخامخ یو بل ته نو یو بورډ لګېدلی و. یو وی چې ډېر ښایسته بورډ دی شین او بل وی چې دا څنګه تا دې ته شین وي دا خو سور بورډ دی. نو په دې باندې ونښتو اول شر و بیا جګړه شوه او ډېر زیات پکې مخکې لاړو. نو په دې کې یو مشر کس راغی نو هغه خلاص کړل او چې دا جګړه پسه ده نو یو وی زه یم چې دا شین بورډ دی دا بل وی چې دی وی چې دا سور بورډ دی. نو هغه ولګېدو دا دوه کسان یې روان کړو د دې بورډ یو طرف ته یې بوستو بیا یې بل طرف ته بوستو نو ورته یې وښودل چې د دې بورډ یو مخ چې دی هغه سور دی او بل چې دی شین دی. دواړه یو بل ته مخامخ روان وو یو ته سور ښکارېده بل ته شین ښکارېده خو چې دا خبرې یو بل ته وکړه چې یو وی چې شین دی بل وی چې سور دی نو هغوی دا خبره نشوه برداشت کولی هغه انا یې دومره سیوا وه او په هغې باندې یو بل سره ونښتو او جګړه یې وکړه. نو که چېرته موږ په څه ډسکشن کوو خبره کوو د بل سره نو موږ له دې خبرې سوچ پکار دی چې دا بل کس چې دی دا د بورډ کم طرف ته ولاړ دی کیدای شي هغه هم صحیح وي زه هم صحیح یم کیدای شي چې هغه د بورډ چې کوم طرف ته ولاړ هلته کې هغه شین رنګ وي زه چې کوم طرف ته ولاړ یم هلته کې سور رنګ وي. نو که چېرته تاسو په ذهن کې دا خبره راغله چې په یو ټایم باندې دوه کسان یا دوه ډلې دوه مخالف ډلې چې دا هم ټیک کیدای شي نو دې سره به ستاسو نیمې نسیوا چې کومې جګړې دي هغه به ختم شي او دا چې کوم ډسکشن دی دا به پروډکټیو ډسکشن ته بدل شي او د دې نه به تاسو نوره پوهه زده کوئ او نور علم برته راشي. ډېره مننه که ویډیو مو خوښه شوي نو نورو سره یې شیر کړئ. السلام علیکم.